ها بهانه زما داسې غمي لرونکي شیان نه خوښېږي زما لپاره دا ګوتمۍ ښه ده ما سره به ډېره ښه کار شي. اوهو سلیور جانه د کوچ دی دا ګوتمۍ به په ټول ژوند کې در سره وي لږه قیمتي او ښایسته خو یې واخله که نه. هو رنداره هو خو کومه ګوتمۍ چې بهان لیور جان خوښه کړې ده هغه ډېره ښایسته ده. حسنم ورور مې چې هر څه ترلاسه کوي هغه باید ښایسته وي لکه تبکي ورنداره چې ده. کله چې د دروف هم دا ګوتمۍ خوښه ده نو بیا ولې نه ترورې کرن سمه خبره کوي ځانګړي ته باید ځانګړې ډالۍ ورکړل شي. کومه ستونزه نشته موږ به هم دا ګوتمۍ واخلو. تاسې ټول له واده نه خوند واخلئ نورو کارونو ته به ستا ورور پام کوي. ښه نو تاسو یې ورور یئ؟ هو که ورور وي نو داسې دې وي. هسې نه ویل کېږي چې په کومه ګوته کې چې د کوچ د ګوتمۍ اغوستل کېږي که نه هغه سیده له زړه سره اړیکه لري. نو ځکه کوم شیان چې زړه سره اړیکه لري باید چې زړه راښکونکي هم واوسي. د دروف او تبکي د کوچ د ګوتمۍ ټاکل شوي دي. مانک لال جانه تاسو خو د دوی د ګوتو اندازې واخیستې که نه؟ هو اخیستې مې دي او تر ماښامه پورې دواړه ګوتمیانې تیارېږي بیا یو څوک راولېږئ. سمه خبره ده. منګلال جانه زه ماښام ګوتمیانو پسې درځم. ته ولې ورځې؟ هسې نه له دفتر نه ستړی ستومانه راځې زویه. بهان خو د واده د ټول چمتووالی نیسي که نه؟ دا به یې راوړي څنګه بهانه ته یې راوړې که نه؟ هو مورې زه یې راوړم. خور جانې تاسو دا به وایئ چې ستاسو د واده تیاریانې څنګه روانې هو دي؟ ملګرو تاسو خو د دوی د ګوتو اندازې واخیستې که نه؟ هو اخیستې مې دي او تر ماښامه پورې دواړه ګوتمیانې تیارېږي بیا یو څوک راولېږئ. سمه خبره ده. منګلال جانه زه ماښام ګوتمیانو پسې درځم. ته ولې ورځې؟ هسې نه له دفتر نه ستړی ستومانه راځې زویه. بهان خو د واده ټول چمتووالی نیسي که نه؟ دا به یې راوړي څنګه بهانه ته یې راوړې که نه؟ هو مورې زه یې راوړم. خور جانې تاسو دا به وایئ چې ستاسو د واده تیاریانې څنګه روانې هو دي؟ ملګرو ځکه چې د هلک د کورنۍ له خوا خو به هرومرو ماته خورئ. یوه شیبه د نجلۍ کورنۍ به په شمېر کې کمه وي خو موږ هم هېڅکله ماته نه منو پوه شوئ. دا واخله بهانه وروره ستا امانت. ودې لیدې سل په سلو کې خو بیا هم تاسو یو ځل په خپلو سترګو وګورئ تر څو زړه مو وسا شي. دا واخله دا د تبکي او دا هم زما د ورور دروف. سمه ده. بالکل ما سره په ګرځېدو ته مو هوښیار شوی. زه چې هر څومره هوښیار شم که نه خو ښوونکی مې ته یې وروره لاړ شو. وروره دا ته څه کوې؟ قانون هم ماتوې او دومره په چټکۍ روانې ته غواړې چې زما سر را مات کړې ها؟ تا رښتیا ویلي وو چې ډارن هېڅکله پرمختګ نشي کولی. ډارنه اوهو وروره دا د ډار خبره نه ده د خوندیتوب خبره ده د خوندیتوب. اوهو وروره څه کوې په کراره؟ اوهو څوک چې په داسې وخت کې راته زنګ وهي ډېر په غوسه کېږي. اوس چا زنګ وهلی دی وروره؟ اوهو دا خو مې د مور زنګ. اوه ورور جانه موټر سایکل خو ودروه د چلولو په وخت کې څوک ټلیفون کې خبرې نه کوي. ویدروه. آفرین. بهانه بله مورې اورم. تا له زرګر نه دواړه ګوتمۍ واخیستې که نه زویه؟ اوهو مورې تاسو اندېښنه مه کوئ ما دواړه ګوتمۍ اخیستې دي او کتلې مې دي. ښه ته یو کار وکړه د دروف ګوتمۍ د تبکي د کور ته ویسه د تبکي ګوتمۍ دلته راوړه پوه شوې که نه؟ اوهو مورې بالکل پوه شوم. اوهو واوره ما مخکې هم ویلې وو بیا یې درته وایم دواړه ګوتمۍ په ډېر پام سره هلته ویسه هغه مې په ډېرې مینې خوښې کړي دي. اوهو مورې تاسو اندېښنه مه کوئ ما ستاسو ګوتمۍ په ښه توګه ساتلې همدلته د خپل زړه په سر. پوهېږم زویه ځکه مې دا کار تا ته در سپارلی دی. زه تا باندې ډېر باور لرم. سمه ده اوس نو تلیفون بندوم. پانا څه خبره ده وروره؟ دلته خو یوه ګوتمۍ ده. بله یې څه شوه؟ هغه هم د تبکي. بله ګوتمۍ څه شوه؟ وروره مخکې چې موټر سایکل له جام نه تېر شو که نه هلته به دې له جیب نه لوېدلي وي. هو کېدی شي راځه چې لاړ شو. که هغه ګوتمۍ پیدا نه شوه نو ګډوډي به جوړه شي. زر کوه ریز ورکه پنځم ګیر ته یې واچوه زر کوه. او همدلته ده ویدروه هېڅ اندېښنه مه کوه زه یې اوس درته پیدا کوم وروره.
مګر پاڼه او وروره پاڼه دلته خو هېڅ هم نه ښکاري ستنه خو نه ده چې ورکه شي. یاره که د دروف ګوتمۍ ورکه شوه نو د تبکي کورنۍ ته څه شی ورکو؟ مور مې په ډاډه زړه د کار اسپارلی و خو ما ورکه کړه. هر څه مې خراب کړل. مور به مې ډېره خواشیني شي. دا سندره نه دي دا یې ښه نه ده. مورې خور ته مې وګوره کنه څومره ښایسته سندره ده. یو څه خور ته ووایه کنه. نه مورې زه دې سندرې ته نڅا نه کوم. د دې میوزیک ډېر تیز دی. اوهو تبکي لورې تا تر اوسه څومره سندرې بدلې کړې. اوهو هیڅ خبره هم نشته مورې. ناوې خو د خپلې خوښې سندرې ته نڅا کوي کنه. هره سندره چې ستا خوښوي هماغې ته نڅا وکړه. نو مطلب چې وټاکل شوه چې زه خپلې خوښې سندرې ته نڅا نه هیله کوم هر کله چې ته دا سندره اورې کنه نو ځان نشي سنبالولی. دا ځل ستا خبره نه منل کېږي. زه د خپلې خوښې سندره روښانه کوم. یوه شېبه خو صبر وکړه چې پیدا یې کړم. آها زما د خوښې سندره. بخښنه غواړم زه نه پوهېدم چې ته داسې شاته راځې. سلام کاکا جانه. سلام زویا. تاسو څنګه داسې یو ناڅاپه راغلی؟ یعنې هر څه خو سم دي که نه؟ هو کاکا جانه هغه مور مې ویلي و چې تاسو ته د کوژدې ګوتمۍ راوړم او دا دا تاسو واخلئ. ښه نو موږ ځو. اوهو نه زویا راځئ یو څه وخورئ بیا لاړ شئ. هغه اوس له کار لرم کوم بل وخت اوهو به د دوه راشم. دقیقو خبره ده یو څه خو وخورئ. تبکي لاړه شه لورې. راځه زویا راځه. پان راځه زویا راځه. سلام سلام. ښه نو زویا د واده چمتووالی څنګه روان دی؟ ډېر ښه روان دی. پلارجان دې څنګه دی؟ شکر ښه دی. کېده مه ډارېږه نن ما څه نه دي چمتو کړي. هر څه کنه تبکي خور مې چمتو کړي. واخله زویا واخله ورورجانه. خوندور دي که نه زویا؟ هو شربت هم وڅښه زویا د لیمو دی. دا لیمو نه دی دا شربت خو تریخ دی. دا واخله کنه واخله. څه شوي زویا؟ دا تریخ دی که نه؟ دومره تریخ؟ کاله تریخ دی وروره. دا خو ډېر خوندور شربت دی. پورته که دا تریخ دی. زمونږ خو سم خوند کوي نو ستا به څنګه تریخ وي ها؟ اوهو که تی نڅکې نو سم ووایه چې نڅکمه. ولې په دروغو سره د تبکي خور زړه مې خفه کوي؟ دروغ؟ دا څومره تریخ دی. اوهو د خور د خوشحالۍ لپاره مې وڅښه. هله وڅښه. تاسو خپله ګوتمۍ وساتئ موږ ځو. اوهو خدای پامان اوهو څه شوي بهانه وروره؟ پاڼ ما اچولي خوله تکه کوې. هغه د دې کور ملکه چې ده که نه هغې ما ته تریخ جوس را کړی و. زما ټوله خوله یې ترخه کړه. دا ملکه چې ده که نه دې خو ستا شا نیولې ده. یعنې تا په سیب کې لوسي کړي. څه خبره ده؟ کومه ورځ چې هغه مې لاس ته راشي که نه خیر پرېږدی ډېر تریخ و. وروره هغې پسې مه ګرځه. د ځان په اړه فکر وکړه. داسې نه چې ستا راز برسېره نه شي. هغه داسې ده که نه چې همدا اوس ستا دی نه یوه نقلي ګوتمۍ ورکړې ده. هغه خو سمه ده. هر څه چې وشي زه خپله مورجانه خواشینۍ نشم لیدلی او هسې نم تر څو چې د هغې په شان اصلي ګوتمۍ نه وي جوړه شوي. هغه نقلي ګوتمۍ به دوی سره دي.
کله چې اصلي جوړه شوه اصلي به یې ورکو لاړ شو خو دا ترخې خولې سره څه وکړم وروره داسې څه وخورم چې څه دې بهانه وروره کاته شه ولې کاته شه کاته شه اوه څه خبره ده درمل مې پیدا کړل داسې کوې وروره اوه بهانه پان واخله دا ولې خورې واورئ دا تاسو څه وکړل زړه دې له تیږې نه جوړ شوی دی انسانیت ستا په وجود کې شته او که نه دې خوارکي ګل څه تاوان درته رسولی و چې د دې بېچاره ژوند یې ونه واخیسته بېچاره د ګل ژوند نو بیا خو به دا هغه غوټی هم ژوندی دي دا ځمکه به او زما دا بوټان به هم ژوندي وي تاسو کله چې خبرې کوئ لومړی ښه فکر وکړه زه نرم زړه لرم نو ځکه مې تر اوسه پورې ستاسو خبرې زغملي زه انسانیت لرم ځکه مې یوازې ګل مات کړی کوم انسان مې نه دی وژلی اوس اوښکې متو یوه دننه لاړه ګیلاس یخې اوبه وڅښه پانه موږ ښې یعنې ختیځ او لام یعنې لویدیځ یو راځه چې ځو پانه د خدای په امان د ختیځ او لویدیځ په شان خو تاسو دوه ورونه هم یاستئ یو ښاغلی دروف دی چې د هېچا زړه ځورولی نه شي او بل بېهان دی چې هر کله د هر چا زړه ځوروي څه خبره ده نن خو زما د خوښې شیان تیار شوي دي هو لیورجانه پرون تاسو د دروف لیورجان لپاره دومره ښایسته ګوتمۍ خوښه کړه نو د هغې په ویاړ مو هر څه ستاسو په خوښه چمتو کړي هو واه ډېرې د هوښیاري خبرې کوئ سومن ناوې چټکي ته په هر ځای کې ځان هوښیاره ثابتوې که نه اوس وګوره زه څنګه له تا نه هم ځان هوښیاره ثابتوم خوښې جانې ستاسو په یاد دي کله چې زما او د اشوین کوژده کېدله نو تاسو څنګه زموږ دواړو ګوتمیانې یو ځای ایښې وې او دعا مو کوله تاسو ویلي وو چې دا ډېر ښه شګون لري که نه همداسې نه ده اوه څه خبره ده هغه خو له دې نه هوښیارې خبرې کوي وسوناوې دا دود دې څنګه هیر شو ها مورجانې زما هر څه په یاد دي کله چې ټول دلته د کوژدې لپاره راغلل که نه نو زه به هرومرو هغه دود ترسره کوم اوهو زه نه پوهېږم چې ستا ماغزه ولې کار نه کوي مورجانې زه نه غواړم چې څه واورم ما خو وویل چې همدا اوس د تبکي کور ته ځو او دا دود ترسره کوو د دروف ګوتمۍ خو هم هماغلته ده که نه په دې څه وشول مورجانې داسې پرته له خبرو کولو څنګه تللی شو هو مورجانې هسې نه هغوی به د واده په چمتووالي کې بوخت وي که په دې وخت کې موږ لاړ شو په دې کور کې مشر څوک دی تاسو هو نو پرېکړه وشوه تاسو د عبادت شیان چمتو کوئ او ته د تبکي کور ته زنګ ووهه موږ همدا اوس ورځو زه ځم هو چای خو دې وڅکه مورې زه موړ شوم دا د څه وکړل بټکي وادي نه اورېدل چې انا جانې څه وویل زه له تا نه ډېره هوښیاره یم ای خدایا تا تل ما سره د سیالۍ کولو لپاره خپله پښه په تیږه وهلې ده تیږه هغه څنګه اوهو د دې دود له کبله تا بیا خوښې جانې ته دا موقع ورکړه چې تبکي ته ورنږدې شي ای زما خدایه دا مې څه وکړل د اړیکې د ښېګڼې لپاره راغلي چې د ګوتمۍ دود ترسره کړو
هیله لرم چې زمونږ په یو ناڅاپه راتلو سره تاسې په زحمت شوي ونوسئ خورجانې. اوهو خورجانې تا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ د خیر په کار کې به ولې په زحمت شو؟ هو دا خو ډېر یو ښه کار دی. پونم جانې دوی د تبکي ګوتمۍ راوړې ده، ته لاړه شه او د دروغجان ګوتمۍ هم راوړه. هو سمه ده، همدا اوس یې راوړم. تر هغه پورې کنه تاسو دا میټایان وخورئ، خولې مو خوږې کړئ. ما کنه په خپلو لاسونو چمتو کړي دي د نن ورځې لپاره. دا دې کله چمتو کړي سومن؟ خوښې جانې مخکې له دې چې دلته راشو چمتو مې کړل. او اخلئ مننه کوم. تاسو یو ځل وخورئ کنه او بیا ووایئ چې څنګه خوند کوي. چټکي ته خو له ما نه هم بې عقله وې په خدای. موږ خو راغلي وو چې د تبکي مخه ونیسو تر څو مشرې خواښې سره خبرې ونه کړي، خو تا د هغې خوله خوږه کړه، میټایان دې ورکړې. په ما کنه د ځان ګمان مه کوه. کوم میټایي مې چې تبکي ته ورکړې کنه په هغې کې مې ډبره اچولې ده. همدا چې تبکي هغه میټایي وخوري نو د غاښ لاندې به یې راشي او بیا به یې غاښ مات شي. بیا به هغه د درد له کبله خپله خوله هم خلاصه نه کړي. پوهه شوې؟ پوهه شومه. را دې وړه. هو دا واخله. ورې که ورته. واخلئ. اوهو تبکي وخوره کنه دا میټایان د خوړلو لپاره دي، د کتلو لپاره نه. وخوره وخوره. اوهو دا ګوتمۍ خو نقلي ده. نقلي نقلي ته څه بې ځایه خبرې کوې؟ هو خوښې جانې زه رښتیا وایم. زما پلار د سرو زرو دوکان لري. سره زر او الماس په یوې شیبه کې پېژندلی شم، نو ځکه وایم چې د دې ګوتمۍ سره زر او الماس چې دي که نه ټول یې نقلي دي. مګر بړکي دا ګوتمۍ به څنګه نقلي وي؟ مانک لال جان موږ ته نقلي ګوتمۍ نشي هغه یې راکولی. نشي راکولی نو څه وشوه؟ دوی خو یې راکولی شي که نه؟ ستا مطلب دا دی چې د تبکي کورنۍ لیور جان ته د اصلي پر ځای نقلي ګوتمۍ ورکړې؟ هر څه دي چې په خولې راځي هماغه وایي. دوی څومره ښه او رښتیني خلک دي. اوس دوی زموږ ښې خاندي. مخکې له دې چې د دوی په اړه کوم څه به وایې سل ځله فکر وکړئ. مشرې مورې مونږ خو داسې هم کولی شو چې کوم زرګر راوغواړو تر څو وګورو چې دا ګوتمۍ اصلي ده او که نقلي. او زه خو دوی ګرم نه ګڼم. هغه ګوتمۍ همدومره ګرانه وه. زموږ په کور کې خو دوی ټولو په خوښه هغه ګوتمۍ واخیستله، مګر کیدای شي د پیسو د کمۍ له امله یې په مجبورۍ کې نقلي ګوتمۍ اخیستې وي. خپله خوله دې بنده که بړکي. زه هیڅ فکر هم کولی نشم چې داسې یو څه به وشي. اشوینا بیهان ته زنګ ووهه. له زرګر نه هماغه ګوتمۍ راوړې وه. غواړم چې لومړی هغه سره خبرې وکړم. پوه شوې؟ دا د اصلي ګوتمۍ. مخکې د هغې نقلي ګوتمۍ په اړه څوک خبر شي زه دا اصلي ګوتمۍ هغې نقلي ګوتمۍ سره بدلوم. اوس چا زنګ وهلی؟ اشوین؟ بله اشوینه ووایه. کومه ګوتمۍ چې تا راوړې وه هغه نقلي ده. همدا اوس د تبکي کور ته راشه. څه؟ نقلي؟ نه 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 یاره داسې هېڅ امکان نه لري. کیدای شي تاسو ته نقلي ښکاره شوي وي. اخاته یو کار وکړه همالته ودرېږه ځم درځم. دا خو هر څه خراب شول. هر څنګه چې کېږي زه باید د اصلي ګوتمۍ د هغې نقلي ګوتمۍ پر ځای کېدم. خو څنګه؟ مشرې مورې ما هغه بیهان ته زنګ وهلی و، هغه به راشي. اوهو د بیهان ورور په راتلو څه کېږي؟ هغه خو کوم زرګر نه دی چې اصلي او نقلي وپېژني. اوهو یو زرګر راوغواړئ، بیا به معلومه شي چې دا ګوتمۍ اصلي ده او که نقلي. دې ته کومه اړتیا نشته. خو که یو ځل یې وګوري ښه به وي مشرې مورې. هو خورجانې دا رښتیا وایي. که کوم زرګر یې وګوري نو ټولې ستونزې به هوارې شي. زویه ته زر لاړ شه. په کلي کې یو زرګر دی، هغه ځان سره راوله.
بړکی زرګر را روان دی که چیرې ستا دا خبرې دروغ وې که نه نو خوښې جانه به ډېره ښه سزا درکړي. اوهو زما سترګې نه غلطېږي چټکي ته بس یې اواز یې ګوره. سلام ورور جان راځئ راځئ مهرباني راځئ دلته کښېنئ هغه ګوتمۍ راکړه. ورور جانه دا هیله کوم دا ګوتمۍ وګورئ یو ځل یې وګورئ دا راته ووایه چې دا اصلي ده او که نقلي.